له مرکز کابل څخه د عامې روغتیا وزارت د روغتیايي خدمتونو وړاندې کولو مرستیال په مشرۍ پلاوي د ننګرهار حوزوي روغتون څخه د لیدنې پر مهال په دې روغتون کې 50 بستره نور هم د زلزله ځپلو لپاره ځانګړي کړل چې په ښه ډول یې درملنه ترسره شي. د عامې روغتیا وزارت روغتیايي خدمتونو وړاندې کولو مرستیال مولوي عبدالولي حقانی وایي دغه بسترونو کې به یوازې د زلزلې هغه ټپیان بستر کېږي چې بې سرپرسته او څوک ونه لري. دغه په حوزوي روغتون کې هغه بسترونه دي چې موږ د اوس ضرورت ورته فعال هم کړل او په دغه واټ کې به هغه ماشومان چې لوارثه وي او یا هغه زنانه چې لوارثه وي زخمیان وي نو 50 بستریز واټ دی دلته په دغه واټ کې تداوي کیږي. حقانی وویل د عامې روغتیا وزارت روغتیايي ټیمونه ختیځ کې زلزله ځپلو سیمو ته رسیدلي او د زیانمن شویو هیوادوالو درملنه کوي. د کومو ناروغانو چې د ننګرهار سیمه ییز روغتون کې درملنه ناشونې وي هغه کابل ته لیږي. د ننګرهار عامې روغتیا رئیس مولوي امین الله شریف وایي دغه 50 بستره د سرطاني ناروغیو لپاره ځانګړي شوي خو د اړتیا له مخې به د لنډ مهال لپاره پکې د زلزلې ټپیانو درملنه او څارنه کیږي. او دغه شفخانه چې کوم تاسو ویلاړو دا موږ سرطاني ناروغۍ د لپاره په دې باندې کار شروع کړی وو یو څه ترمیم کړی وو نو بیا د امارت اسلامي د بودیجې د خانه بیا هدایت وشو چې تاسو عاجل دغه ایمرجنسي د لپاره دغه برابره کړئ نو دا ماجل بیګا کار پکړی دی په ټوله شپه کې دا آماده کړل مریضانو ته راوړه 50 بستره دغه مریضانو د لپاره چې هغه اکثره مریضانو په هغه شفخانه کې کار شوی دی او مراقبت غواړي مراقبت لپاره دلته موږ اندازې ورته جوړ کړلو تاسې عملي ګورئ چې مریضانو ورته انتقال شو خدمات شروع دي. د ننګرهار عامې روغتیا ریاست د مسؤلینو په وینا د زلزلې له لومړۍ ورځې تر درېیمې ورځې ورته 840 ټپیان راوړل شوي چې 550 ورسره بستر دي او 102 ټپیانو ته یې عملیات ترسره کړي. ځینې هغه یې د لومړنۍ درملنې وروسته رخصت شوي دي.